دوستم حکمتیار ته ستر سړی اول فکر کوه او بیا خبرې کوه. د نظام سقوط مه وایه، اول کس زه یم چې د نظام ملاتړ کوم. د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د ګلبدین حکمتیار وروستیو څرګندونو ته چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د محاصرې پکې ویلې وه سخت غبرګون ښودلی دی. عبدالرشید دوستم حکمتیار ته ویلي دي ستر سړی اول فکر کوه او بیا خبرې کوه. د نظام د سقوط مه وایه، دلته له نظامه ملاتړ کوونکي شته، اول کس زه یم چې د نظام ملاتړ کوم. دوستم ویلي دی چې زه یو دوه ځلې له حکمتیار سره مخامخ شوی یم. د ده ګواښ ولسمشر محمد اشرف غني ته یوازې نه دی، بلکې دا ګواښ نظام ته دی او که لارښوونه راته وشي نو له ارګه دفاع کوم. دوستم حکمتیار ته وړاندې ویلي چې که ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې شوې بیا دې د بیرته راتګ فکر هم وکړه. دوستم وړاندې ویلي دي چې د نظام ړنګولو مخنیوی کوي او د قانون منګولو ته به یې سپاري. د ویډیو له کتلو مې ډېره زیاته مینه او مننه. که مو ویډیو خوښه سوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.